دا اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 1400 میګاواټه برق یا برېښنا مصرفیږي او پوهیږئ که یوازې د کونړ په سیند باندې هم ډیم یا بند جوړ شي نو د اټکل له مخې تر 2200 میګاواټه پورې برېښنا تولیدولی شي. دا په دې معنا ده چې که چیرې په تیرو وختونو کې د کونړ په سیند باندې بند جوړ شوی وی نو اوس به نه یوازې ټول افغانستان ته دوامداره برېښنا رسېدلې وه بلکې ګاونډیو ملکونو ته به مو هم دا برېښنا د پیسو په بدل کې ورکوله. خو له دې سره سره هم افغانستان له تاجکستان، ازبکستان او ایران نه برېښنا راتېره کړې ده او د دغې برېښنا په مقابل کې افغانستان هر کال دغو ګاونډیو ملکونو ته شاوخوا 300 میلیونه ډالر پیسې ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې موږ په خپل هیواد کې د برېښنا د تولیدولو یوه ښه لاره او سرچینه لرو نو ولې ترې استفاده نه کوو او یا هم په دا دومره موده کې ولې د کونړ په سیند باندې کوم بند یا ډیم نه دی جوړ شوی. راځئ نن په همدې موضوع ځان پوه کړو چې د کونړ په سیند باندې د بند جوړول ولې دومره سخت دي چې تر اوسه پرې هیڅ نظام بنسټیز کار نه دی کړی او په ټوله کې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د کونړ په سیند باندې د بند جوړول څومره امکان لري. اصلا د کونړ سیند اوبه له دوو ځایونو نه را شروع کیږي. اول یې د هندوکش غر هغه برخه ده چې له ډیورنډ کرښې اخوا د چترال شمال ته رسېدلې ده، یعنې د چترال په ساحه کې چې د هندوکش په څوکو باندې کومې واورې کیږي او بیا د وخت په تېرېدو سره ویلې کیږي هغه د یو سیند په شکل د کونړ خوا ته را رسیږي او دلته د کونړ په سیند باندې بدلیږي. خو د کونړ د سیند یوازې 80% اوبه له همدې ځایه راځي، پاتې نورې اوبه بیا د پیچ له سیند نه سره یو ځای کیږي او د پیچ سیند بیا د هندوکش غر د هغې برخې نه رابهیږي چې له نورستان سره تړلی دی. مثلا دا د هندوکش د غرونو سلسله ده، دلته له ډیورنډ کرښې پورې غاړې د چترال په ساحه کې چې له هندوکش غر نه کومې اوبه رابهیږي مستقیم داسې حرکت کوي او تر کونړه پورې را رسیږي. دلته د پیچ سیند چې له نورستان نه را شروع شوی په اسداباد کې له لوی سیند سره یو ځای کیږي او د ننګرهار په طرف حرکت کوي. بالاخره دا سیند د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې دلته د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او د پاکستان په خوا روانیږي. همدا اوبه د خیبر پښتونخوا نه تیریږي د اټک تر اباسینه پورې او بیا له هغه ځای نه تر کراچۍ پورې ځان رسوي او بالاخره په عرب سمندرګي کې تویږي. خو کله چې دا اوبه له افغانستان نه ووځي او پاکستان ته داخل شي هلته ترې په بېلابېلو برخو کې ګټه اخیستل کیږي. مثلا د خیبر پښتونخوا اکثره ځمکې د همدې کابل سیند د اوبو په وسیله خړوبیږي. هلته دا اوبه د زراعت لپاره یوه ښه سرچینه ګڼل کیږي. په ډیرو سیمو کې د کابل سیند د اوبو په برکت سبزیجات، میوې او نور زراعتي محصولات کیږي او د همدې محصولاتو له درکه خلک هر کال میلیونونه روپۍ ګټي او د دې ټولو فایده د پاکستان دولتي سیستم ته رسیږي. بله ګټه یې دا ده چې پاکستان د کابل سیند په همدې اوبو باندې تقریبا 32 بندونه جوړ کړي دي چې په دوی کې تر ټولو لوی بند د ورسک ډیم په نوم یادیږي چې په 1960 کال کې جوړ شوی دی او یوازې د همدې ډیم په وسیله پاکستان 240 میګاواټه برېښنا تولیدوي. خو کلونه وشول چې د کونړ سیند اوبه له کابل سیند سره یو ځای کیږي او پاکستان ته بهیږي، خو هیڅ افغان دولت په دې باندې کامیاب شوی نه دی چې له دغو اوبو نه دننه په افغانستان کې د ډیرو زراعتي محصولاتو او د برېښنا د تولید لپاره ترې استفاده وکړي. اصلا د کونړ سیند اوبو ته هغه وخت د خلکو پام ور واوښت چې په 1980 کلونو کې د افغانستان ولسمشر سردار محمد داود خان په ټول هیواد کې د 1.5 سل نه د ډیرو بندونو د جوړولو یو پلان ترتیب کړ. په دې پلانونو کې یو بند د کونړ اسمار ولسوالۍ په سورتاک سیمه کې هم و. په دې سیمه کې افغان او امریکایي انجینرانو په ګډه باندې د بند جوړولو لپاره سروېګانې بشپړې کړې او دا یې د ډیم جوړولو لپاره یو مناسبه ساحه ګڼلې وه او اټکل کېده چې یوازې له دې بند نه به افغانستان ته 1000 میګاواټه برېښنا تولید شي. خو په داود خان باندې د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا د دې لامل شوه چې د کونړ په سیند د بند سربیره په ټول افغانستان کې د بندونو جوړول په ټپه باندې ودرېږي. هغه وخت د داود خان لومړیتوب د افغانستان د اوبو کنټرول و او هغه باور درلود که چیرته اوبه کنټرول شي نو د افغانستان زراعت ورسره سوچنده لوړیږي، مالداري ورسره پراخیږي او تر ټولو مهمه دا چې افغانستان ته به برېښنا راشي او د همدې برېښنا په برکت به افغانستان د نورو ملکونو په شان پرمختګ وکړي.
خو په سردار محمد داود خان باندې له کودتا وروسته په افغانستان کې د بحراني حالت له وجې لومړیتوبونه ټول بدل شول. په هېواد کې جګړې زیاتې شوې، ناکراري او بېثباتي په هغه پخواني حالت کې نه وه پاتې. اوس د اوبو کنټرول په یوه فرعي مسله باندې بدله شوې وه او دا وخت مهمه دا وه چې څنګه په افغانستان کې ثبات او قراري رامنځته کړی شي. او په هېواد کې د بېثباتۍ د حالت تقریبا 23 کاله وخت ونیو. یعنې د نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، بابرک کارمل، ډاکټر نجیب الله، د مجاهدینو حکومت او طالبانو تر 2001 کاله پورې د کونړ په سیند باندې هیڅ ډول فعالیت بیا ونه شو کړی او نه هم دا مسله راپورته کړه. او دا ځکه چې افغانستان هغه وخت له یوې او بلې خوا په سختو جګړو کې راایسار و او هیڅ نظام د اوبو د کنټرول په برخه کې غږ پورته نه کړ. بالاخره په 2001 کال کې چې د طالبانو حکومت ړنګ شو او د حامد کرزي موقته دوره شروع شوه، نو په 2003 کال کې پاکستان یوه کمیټه جوړه کړه چې له افغان حکومت سره د کونړ سیند د اوبو په اړه خبرې وکړي او په دې ځان ډاډه کړي چې په دې اوبو باندې هر ډول اقدامات کیږي باید د پاکستان حکومت په دې اړه په جریان کې واچول شي. له دې وروسته په 2006 کال کې نړیوال بانک هڅه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دغو اوبو په سر مسله یو څه راجوړه کړي. خو په دې برخه کې هم د پاکستان غوښتنه دا وه چې که افغانستان د کونړ او کابل سیند باندې هر ډول فعالیت کوي یا پې بند جوړوي، باید په اړه مخکې له مخکې له پاکستان سره یوه مشوره حتما وشي. په همدې خاطر د نړیوال بانک دا هڅه هم یو ډول ناکامه شوه. له دې وروسته هندوستان له افغان دولت سره د اوبو د مدیریت په برخه کې مرستې ته راودانګل. هغوی افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان په بېلابېلو ساحو کې به د بندونو په جوړولو کې ورسره کومکونه وکړي. دلته پاکستان ته دا اندېښنه پیدا شوه چې هسې نه هندوستان له افغانستان سره کومک وکړي او بغیر له دې چې پاکستان ته خبر ورکړي په کونړ باندې به د بند د جوړولو لپاره کار شروع کړي. په همدې خاطر په 2014 کال کې په اول ځل افغانستان سره د اوبو په مدیریت باندې پاکستان خبرې شروع کړې. دا خبرې د افغانستان د هغه وخت د مالیې وزیر عمر زاخیلوال او د پاکستان مالیې وزیر اسحاق ډار ترمنځ وشوې او تر ټولو مهمه خبره او فیصله پکې دا وه چې دواړه هیوادونه په کونړ سیند باندې د یو شریک ډیم یا بند په جوړولو باندې سلا شوي وو او ویل یې چې په راتلونکو ناستو کې به په دې پروژه باندې کار شروع کړي او په دې برخه کې پاکستان دا ډاډ هم ورکړی و چې له افغان دولت سره به په تخنیکي برخه کې مرسته وکړي. له دې وروسته په 2014 کال کې 2 ځلې ناستې وشوې. یو ځل خو په دوبۍ کې د نړیوال بانک په مرسته 2 ورځنۍ غونډه هم جوړه شوه. که څه هم وعدې ډېرې وشوې خو په دې اړه هیڅ ډول عملي پرمختګ نه ترسره کېده. په همدې شکل له 2014 کال نه تر 2015 کاله پورې د پاکستان او افغانستان د مسؤلینو ترمنځ په ځلونو ناستې او مجلسونه وشول. د اشرف غني حکومت هم په وار هڅې وکړې، سروېګانې وشوې او د عملي اقدام ژمنې هم وشوې خو هیڅ نتیجه راونه وتله. نو پاکستاني مسؤلینو سره د افغانستان د اوبو په اړه له ټولو ملاقاتونو او مجلسونو داسې ښکارېدله چې پاکستان په تیرو 20 کلونو کې غوښتل چې په دې ډول وعدو او خبرو اترو باندې یوازې وخت تیر کړي او افغان دولت مصروفه وساتي تر څو له بل ملک نه د کونړ په سیند باندې د ډیم جوړولو لپاره یو ډول کومک ونه غواړي. دوی سربیره پر دې له کلونو راهیسې د کونړ د سیند په شاوخوا کې بار بریدونه هم کول او له دې لارې کوشش کاوه چې دا ساحه نړیوالو ته ناامنه وښیي تر څو افغانستان سره په دې برخه کې کومک ونه کړي او دلته له سرمایه ګذارۍ نه تیر شي. پاکستان نه یوازې په کونړ سیند باندې د بندونو جوړولو سره مخالف دی بلکې د کابل په سیند باندې چې په سروبي او درونټه کې کوم بندونه جوړ شوي دي د هغوی د ورانولو هڅې هم په تیر کې کړي دي. مثلا په دې څېړنیزه مقاله کې لیکوال وایي چې د مجاهدینو د حکومت په لومړیو وختونو کې ورته د ننګرهار د ملي امنیت مشر قومندان شمالي خان ویلي و چې د پاکستان استخباراتي کارکونکو به له مجاهدینو نه دا غوښتنه کوله چې د درونټې بند باید وران او ویجاړ کړي. له تیرو 25 کلونو راهیسې د افغان دولت له مصروفه ساتلو او په کونړ باندې د بریدونو سربیره پاکستان د افغانانو په منځ کې یوه بله ویره هم خپره کړې ده او هغه ویره دا ده چې که افغانستان هر وخت د کونړ په سیند باندې د ډیم جوړول شروع کړي نو
پاکستان به په چترال سیمه کې د دغو اوبو مخه خپل ځان ته واړی او په دې توګه به د کونړ سیند اوبه یو ډول وچې شي. دا خبره دوی له 2003 کال راهیسې تر اوسه په بیا ځلې تکرار کړې ده او دا یوازې په افغان دولتونو باندې د فشار په توګه کاروي. خو آیا د چترال اوبو مخه اړول د پاکستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې ممکن دي؟ په اصل کې پاکستان ویلي چې د چترال سیند په میرخاني سیمه کې د 25 متره لوړ بند جوړولو پلان لري او له دې سره سره به د تونلونو له لارې همدا اوبه د دې په ځای چې کونړ ته داخلي شي د سوات سیند ته یې واړوي. خو پوهیږئ د دې اوبو د اړولو لپاره څومره کار او پیسو ته ضرورت دی؟ اصلا که پاکستان وغواړي چې دا اوبه کنټرول کړي نو باید د دې لپاره 40 کیلومتره اوږد یو تونل ووهي او یوازې د دې تونل په جوړولو باندې 8 میلیارډه ډالر مصرف راځي. په داسې حال کې چې د پاکستان د یو کال ټوله انکشافي بودیجه شاوخوا 6 میلیارډه ډالرو ته رسیږي نو دا 8 میلیارډه ډالر به له کومه کوي؟ د پاکستان اوسني اقتصادي بحراني حالت ته په کتلو سره دا هیڅ امکان نه لري چې پاکستان د چترال په سختو پیچلو ساحو کې دا ډول تونل ووهلی شي او د داسې پروژو لپاره پاکستان ته نړیوال بانکونه او هیوادونه قرضونه هم نه ورکوي او هغه ځکه چې د نړیوالو قوانینو له مخې هیڅ هیواد هغه سیندونه چې په دوو ملکونو کې بهیږي له خپل طبیعي جریان نه نشي کږولی. که چېرته پاکستان بیا هم وغواړي له بل چا نه قرض واخلي او بیا پې دا کار وکړي نو په دې کې هم باید د افغانستان رضایت واخلي او افغانستان به هیڅ کله د داسې یو اقدام اجازه پاکستان ته ورنکړي. نو له دې معلومیږي چې پاکستان په اوسنیو شرایطو کې نشي کولی چې د چترال اوبه د سوات سیند ته واړوي. خو اوس اساسي پوښتنه دا ده چې د کونړ په سیند باندې د بندونو جوړول د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري؟ اصلا د کونړ په سیند باندې په بیلابیلو ځایونو کې د بندونو جوړولو امکانات شته دی او دا سیند چې له کونړ نه راووځي نو د کامې پل او نورو برخو کې هم پې بندونه جوړېدی شي. خو په دې وروستیو کې طالب مسؤلینو اعلان وکړ چې د پخوانیو او اوسنیو سروېګانو په اساس دوی پلان لري چې د کونړ په سورتاک، ساګي او شال سیمو کې 3 بندونه جوړول غواړي. خو په دغو ساحو کې د بندونو جوړول هغومره اسانه خبره هم نه ده څومره چې فکر کیږي. مثلا د کونړ په شان په غرایزه سیمه کې په دا ډول بند چې شاوخوا 1000 میګاواټه برېښنا تولید کړی شي تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر مصرف پې راځي او که چېرته افغانستان وغواړي چې د کونړ په سیند باندې دا رقم 3 اساسي او لوی بندونه جوړ کړي نو افغانستان به تقریبا 4.5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ولري. له دې سره سره تکړه انجینرانو، مسلکي کسانو او داسې وسایلو ته هم ضرورت دی چې د کونړ په دې غرونو، درو او پیچومو کې تیر شي او ځان د بند تر ځایه پورې ورسوي. او ښه خبره بیا دا ده چې افغانانو سره په مالی او تخنیکي برخو کې د چین، هندوستان او نړیوال بانک په ګډون ډیر نور هیوادونه هم کومک کولو ته لیواله دي. نو له دې معلومیږي چې افغانستان سره د کونړ په سیند باندې د ډیم جوړولو امکانات برابرېدی شي. خو د افغانستان د اوبو ماهرین په دې نظر دي چې له دې ټولو نه مخکې باید افغانستان له پاکستان سره د اوبو د ویش په اړه یوې موافقې ته ورسیږي او دوی دا ځکه مهمه ګڼي چې که افغانستان بغیر له دې چې پاکستان سره د اوبو په سر باندې یو تړون ولري او بند پې جوړ کړي نو کیدای شي چې د پخوا په شان پاکستان بیا هم دلته په خپلو راکټي بریدونو کې د افغانانو لخوا جوړ شوي بندونه ټارګېټ کړي یا د خپلو نیابتي وسلوالو ډلو په وسیله دا بندونه ویجاړ کړي او له منځه یوسي. او دا هغه څه دي چې په خپله د پاکستان دولتي مسؤلینو هم په مطبوعاتو کې بیا ویلي دي چې که افغانان د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ کړي دوی به په یو راکټ باندې له منځه ویسي. اصلا د پاکستان ادعا دا ده چې دا اوبه د دوی په خوله د پاکستان له چترال نه را شروع کیږي، کونړ ته راځي او بیا بیرته پاکستان ته بهیږي. نو په دې اوبو باندې د پاکستان ډیر حق جوړیږي چې باید ترې استفاده وکړي. خو په اصل کې داسې نه ده څنګه چې پاکستان ادعا لري. اصلا د کونړ سیند اوبو ډیر جریان په افغانستان کې دی او مهمه خبره بیا دا ده چې دا سیند یوازې د چترال له اوبو نه جوړیږي بلکې د پیچ او نور وړو سیندونو نه هم جوړ شوی دی چې په افغانستان کې دننه سرچینه اخلي او بیا وروسته د کابل له لوی سیند سره یو ځای کیږي. نو دا ثابتوي چې د کونړ سیند اوبه په بشپړ ډول د افغان خاورې پورې مربوط دي. او د اوبو په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون په یوه برخه کې راغلي دي چې هر ملک دا حق لري خپلې اوبه څنګه چې مناسبې ګڼي هغسې کنټرول کړي.
خو له دې ټولو سره سره یوه اساسي مسله چې له امله یې تر اوسه د کونړ سیند اوبو په اړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې هغه د ډیورنډ فرضي کرښه ده او دا ځکه چې موږ افغانان د پښتنو ترمنځ دا تیر شوې لیکه یوه فرضي کرښه ګڼو او پاکستان بیا دې ته د سرحد نوم کاروي. نو که چېرته افغانان په یوه موافقه کې له پاکستان سره دا ومني چې ګواکې د کونړ سیند اوبه په حقیقت کې هم د پاکستان له خاورې نه راوړي او افغانستان ته راځي نو دا خود به خوده د دې معنا لري چې افغانان د ډیورنډ کرښې نه اخوا ساحې د پاکستان خاوره ګڼي. په همدې خاطر له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش مسله جنجالي پاتې ده. نو مخکې له دې چې د کونړ اوبو مسله مطرح شي اول باید د ډیورنډ کرښې نه اخوا د پښتنو ساحو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیول شي او دا ځکه چې په اوسني وخت کې د ډیورنډ کرښې د ادعا له مخې زموږ د افغانانو دریځ دا دی چې دا سیند د افغان خاورې د کوزې پښتونخوا نه سرچینه اخلي او په افغانستان کې دننه بیا حرکت کوي او بیا وروسته کوزې پښتونخوا ته بهیږي. یعنی د دې سیند شروع او ختم په افغان خاوره کې دی. نو د افغانانو د همدې ادعا په اساس پاکستان دولت د دې سیند په اوبو باندې هیڅ ډول حق نه لري او همدغه حقوقي لانجه ده چې د ډیورنډ فرضي کرښې له وجې تر اوسه په خپل حال باندې پاتې ده او کوم پرمختګ پکې نه دی شوی. د ډیورنډ کرښې په اړه موږ تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده. که تاسو نه یې لیدلې زموږ د یوټیوب په لاندې ډسکرپشن کې لینک شته دی. له دې ویډیو وروسته چې تاسو ولیدل هغه هم در سره وګورئ. خو پوښتنه دا ده چې په دومره جنجالي ماحول کې باید څه وشي چې د کونړ سیند اوبو ته نه موږ په سم ډول استفاده وکړی شو. په اصل کې د نړیوالو اوبو متخصصین په دې باور دي چې که افغانستان کوشش وکړي پاکستان په دې قانع کړي چې د کونړ په سیند باندې د بندونو جوړول هغوی ته کوم مشکل نه پیدا کوي نو له دې لارې به دواړه ملکونه ګټه وکړي او دوی دا خبره ځکه کوي چې دوی باوري دي که افغانستان د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ هم کړي له دې نه پاکستان کې اوسیدونکو خلکو ته هیڅ ډول خطر او مشکل نه پیدا کیږي بلکې لا د پاکستان لپاره ګټه هم لري. مثلا که د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي له دې سره به په کوزه پښتونخوا کې د سختو سیلابونو د راوتلو مخه ونیول شي. همدارنګه له دغو بندونو نه چې په افغانستان کې کومه برېښنا تولیدیږي په ارزانه بیه او اسانه ډول پاکستان هم ترلاسه کولی شي. له دې سره سره د افغانستان زراعتي برخه هم ورسره په خپو ودرېږي چې له دې لارې به پاکستان ته ډیر سبزیجات میوې او نور تولیدات په اسانه او لږ وخت کې صادریږي. د دواړو ملکونو ترمنځ به تجارت هم پراخ شي او تر ټولو مهمه دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به روابط هم یو څه له جنجالي حالت نه راوځي. خو پوهیږئ د پاکستان دولت دا هر څه نه غواړي. مثلا په دې ریسرچ کې ویل شوي چې پاکستان په دې خاطر په کونړ سیند باندې د بندونو جوړولو سره مخالفت نه کوي چې ګواکې خیبر پښتونخوا ته به اوبه کمې راشي او دلته به خلک له مشکل سره مخ شي بلکې دوی په دې خاطر مخالفت کوي چې افغانستان به د بندونو له لارې هر کال ډیر عاید ولري زراعت برخه کې به پرمختګ وکړي او ټول افغانستان ته به برېښنا ورسیږي چې ورسره به افغانستان په شاوخوا هیوادونو کې ډیر مخ ته لاړ شي او پاکستان هیڅ کله داسې افغانستان نه غواړي چې د پاکستان په مقابل کې له هر لحاظ قوي او ورسره دا اندېښنه هم لري چې که چېرته افغانستان کې ډیمونه جوړ شي نو بیا به افغانستان له دې ډیمونو نه د پاکستان په مقابل کې سیاسي استفاده هم کوي او په پاکستان باندې به د فشار د آلې په توګه کاروي او خپلې غوښتنې به پرې مني لکه څنګه چې هندوستان له خپلو اوبو نه د پاکستان په مقابل کې د سیاسي فشار د آلې په توګه استفاده کوي. نو د دې ټولو معلوماتو خلاصه دا ده چې که د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي نه یوازې د ډیورنډ کرښې نه دېخوا افغانانو لپاره به د ژوند په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه او اسانتیاوې رامنځته کړي بلکې په کوزه پښتونخوا کې میشتو پښتنو ته به هم سوچنده ګټه ورسیږي او دا د یادولو ده که په کونړ سیند یا د کابل په سیند باندې په افغانستان کې عادي بندونه جوړ کړی شي له دې سره په خیبر پښتونخوا کې اوبه په بشپړ ډول نه وچیږي بلکې شاید په ډیره کمه اندازه اوبو کې فرق راشي او دا فرق ښایي هلته د خلکو په ژوند باندې هیڅ ډول منفي تاثیرات ونه لري. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه هیله ده چې دې پروګرام به هم تاسو ته د کونړ سیند او بندونو په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي. د دې ویډیو د جوړولو لپاره ما له بېلابېلو سرچینو نه استفاده کړې ده. د ټولو سرچینو لینکونه زموږ د یوټیوب په لاندې ډسکرپشن کې په یو لینک کې پراته دي. که چېرته تاسو په همدې اړه کوم ریسرچ یا تحقیق کوئ نو کولی شئ له هغو ټولو سرچینو نه په ازاد ډول استفاده وکړئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.